سلام لیدونکو ستړي مشئ پام راګرځم د خوښې خبره ته چې همدا شیبه مو ترلاسه کړی دی سیدس وایي ژر به حرمین شریفین د خلکو پر مخ پرانیستل شي. د حرمین شریفین د چارو عمومي مشر په راتلونکي څو ورځو کې د مسجد الحرام او مسجد النبی د بیا پرانیستل کېدو خبر ورکړی دی. د عربي یوشت رسنۍ د خبر له مخې عبدالرحمن سیدوس ویلي په څو ورځو کې به په مسجد الحرام کې طواف او په جماعت سره لمونځ او په مسجد النبی کې هم جماعت او زیارت کول پیل شي. خو د دې ترڅنګ د سعودي عربستان د حج او عمرې وزارت د حرمین شریفین د خلاصېدو لپاره یو ضروري شرط دی ښیي دی چې ټولې هغه سپارښتنې باید مراعات شي چې د کرونا وایروس د خپرېدو مخه نیسي. سعودي عربستان د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي په موخه د مارچ میاشتې له 19 نیټې راهیسې د حرمین شریفین په شاوخوا کې د خلکو په حضور بندیز لګولی و.